الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العلي العظيم. د هر څه د مخه اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وبعد. زه محمد نسیم زاهد ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. زموږ د نن ورځې موضوع د اعتکاف په اړوند باندې مسائل. قدرمنو، اعتکاف یو داسې شی دی چې هغه په قرآن عظیم شان کې هم د هغه یادونه سوې ده او په احادیث نبویو کې هم د هغه یادونه سوې ده. او زموږ د فقه ټوله کتابونه د مختصر القدوري څخه راواخله بیا تر هدایګانو پورې او فتح القدر، بحر رایق، رد المحتار، دور مختار په دې کې بسته ځانګړی باب لري، باب الاعتکاف. نو د دې څخه دا معلومه شول چې اعتکاف یو مشروع عمل دی. د اعتکاف په کولو سره الله رب العزت خپل بنده ته ډیر ثوابونه ورکوي. اولا به دا راواخلو چې قرآن عظیم شان کې الله رب العزت فرمای ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. تاسو مباشرت مه کوئ د خپلو بیبیانو سره په داسې حالات کې چې تاسو اعتکافیان یاست. افله به اعتکاف وپیژنو. اعتکاف په لغت کې مکثن، ژوند تیرول دی په مسجد کې د نارینه‌و دپاره، په داسې مسجد کې چې هغه مسجد کې 5 وخته جماعت ادا کیږي. اعتکاف په خپل کور کې پر 3 قسمه دی. نظر، چې چا پر ځان نظر کړی وي، سنت، نبوي طریقه، مستحب، ښه عمل. هغه سنت طریقه چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک کړی ده پنیز د امام ابو حنیفه نعمان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه مبارک دې ته سنت المؤکده کفایه ویل کیږي. سنت دی، مؤکد دی. خو که په کلي کې یو سړی دا سنت مؤکد ادا کړي نو کفایت به وکړي. اعتکاف نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک کړی دی په کوم کال کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د فانی دنیا څخه رخصتیږي. په هغه کال نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک 6 ورځې اعتکاف وکړو. او دائما د اعتکاف شرعي ورځې چې دی هغه د رمضان مبارک چې 6 ورځې تیرې سولې بیا اعتکاف ته سړی ورلیږي. نو لغوي معنا گزاره کول په مسجد کې دی. په اصطلاح کې په مسجد کې گزاره کول، ژوند کول د پاره د دې چې زه د الله رب العزت و عبادت ته فارغ سم، په فارغ زړه، په آرامۍ، په سکون، په دلاوري د خدای پاک جل جلاله عبادت ته ځان فارغ کول دي. معتکف باید خپل اعتکاف ځای څخه بغیر د ضرورته ونه وځي. ضرورت به یا طبیعي وي او یا به شرعي وي. شرعي ضرورت دې ته ویل کېږي لکه په کومه علاقه کې چې د جمعې مبارکې لمونځ کېږي په دغه مسجد کې چې دی په دې کې نه کېدی، دا د ښار مربوط مځکه وه، ساحه وه، نو یو ځای دلته د جمعې لمونځ کېدی، نو دی کولی شي چې د دې ځای هلته د جمعې لمونځ وکړي، مخکینی سنت او وروستنی سنت بدلې کې هلته وکړه، خو خیر به یو، خو ډېر وخت به هلته بیا نور نه تېروي. ښه طریقه دا ده چې هغه سنتونه دواړه که مخکني دي که وروستني دلې وکړي، او که مخکني هلته وکړه وروستني به بیا دلته راولي، خو دا هغه باعث پر دې باندې باید هلته ډېر وخت تېر نه کړي.
او طبعي ضرورت دې ته ویل کېږي لکه انسان چې هغه حاجت انساني لري، ادب دی، بول دی، یا نور داسې اړتیا او ضرورت دی، د دې په خاطر باندې هم دی که په دې ځای کې دا آمادګي نه وه سوې د باندې وتلی سي، خو دا د باندې وتل به د ضرورت وروسته نور نه پاته کول کېږي. همدا رقم د ښځو دپاره اعتکاف کول سنت عمل دی، زموږ د بیبیانو عمل دی، د نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د بیبیانو او د هغه د لورګانو عمل دی چې هغه به په خپل کور کې چې کومه ښځه په کوم ځای کې لمونځ کوي، په کوم ځای کې د دې مسله او هغه د مسلې پوړنی دی، هغه ځای به د ځان دپاره ځانګړی کوي، داسې یو تجیر غوندې یا یو پرده غوندې به زړوي چې دا خپل عبادت ته فارغ وي. نو د نارینه او د ښځینه دپاره یو رقم دا سنت عمل دی. نارینه په داسې ځای کې اعتکاف کولی سي چې هغه مسجد وي، د ښځو دپاره په خپل کور کې وي. نو قدرمنو دا لنډ مسائل و د اعتکاف په حکله باندې، بیا هم انشاء الله تعالی کوشش کوو چې نور مسایل هم بیان کړو. نو په همدې ځای باندې ماته اجازه راکړئ، پر الله رب العزت مو سپارو، پر الله رب العزت مو وسپارئ، ښاد او کامیاب او بریالي اوسئ، خوشحاله ژوند ولرئ. ما محمد نسیم زاهد ته اجازه راکړئ. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.